کرکټ ملي ستوری نجیب الله ځدراڼ او همدارنګه د شاپور ځدراڼ نږدې ملګري سره ولاړ یو. د نجیب الله ځدراڼ د تسلیت پیغام به واورو. ځدراڼ صاحب محترم، اول خو تاسو ته هم د شاپور ځدراڼ په مړینې باندې تسلیت وایو. تاسو د دوی چې کومه خاطره لرئ وروستی ځل له دوی سره کومې خبرې وشوې که هماغه اړه راسره ووایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د شاپور الله وبخي، الله دې کورنۍ ته موږ ټولو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته د زړه صبر راکړي. یوه ستره ځای وه د افغانستان دپاره، یوازې د کرکټ دپاره نه ټول افغانستان دپاره. خدای ته چې ډېر زیات یې خفه کړي، ډېر نږدې د 15 کلو د نږدې ملګری یم. نو د ویلو دپاره هېڅ نشته چې سړی څه ووایي، ځکه 15 کاله موږ سره یو ځای، یعنې دومره وخت د په خپل فامیل ته نه ده ورکړی لکه موږ او دوی چې څنګه یو ځای سره خپلو کې سره تېر کړي یو. نو ډېر زیات خفه یم. وروستۍ خبرې د ما سره د ما د انجري باره کې کړې وې چې ما ملا خوږ وه. بیا ما د په دې ماته میسج وکړ، بیا کرکټ بورډ کې ما د سره وکتل، همدې باره کې غږېده چې یاره ملا دې څنګه ده، فرق دې کړی نه ده دې کړی، بیرته ټیم ته راسه، تا کمی وسه محسوسېږي. نو ما اخري ځل ما دا خبره کړې. خوشحاله اوسئ. دوی د خوی او د خاصیتونو په اړه فقط یوه لنډه خاطره کوم په ذهن کې درځي چې دی څه ډول یو خاصیت یې درلود؟ خواش و، غوسه ناک و، آرام و، نرم و، چلند یې څه ډول؟ چلند یې موږ چې څومره لیدلی یو، له مشرانو سره مشر و، له ماشومانو سره ماشوم و. نو پکې لوبغاړي کې جذبې سره یې لوبه کوله، فایټر و، د وطن دپاره ځان هم قرباني کاو، دا رقم انسان هم و. نو نن نشته، خدای دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي.